افغانانو ورونو د افاس مې چې عکسونه لګولي دا زموږ د ملي اردو والا اتلانو عکسونه دي. ولې مې راته لګولي؟ ځکه یو سړي زموږ ملي اردو ته ډېر توهین کړی. نو دا زموږ ملي اردو اتلان که هغه د شهید داود خان صاحب په وخت کې وو، که هغه د شهید ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې وو، که هغه د اشرف غني صاحب په وخت کې وو، هغه ټوله زموږ ملي قهرمانان او اتلان. د یو مجاهد زوی ځان معرفي کوي او بله ورځ ما د ده کلیپ وکتو چې دی دا وایي چې ښه دی چې د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې ملي اردو د منځه لاړه او هغې د وطن دفاع ونه شو کړی په هغه دریشۍ کې، او همداسې د اشرف غني صاحب په وخت کې کومه ملي اردو چې دام ښایي. نو دی ځان د مجاهد زوی معرفي کوي. مجاهد بیل اړخ دی، مګر هم د سی ای ای د آی اس ای جنټان چې په 1993 کې د افغانستان سودا کړې وه او د پاکستان 15مه صوبه یې ګرځولې وه، دوی اوس هم فیسبوکونو ته راځي او د خلکو د ګمراهولو او د جهاد دا دغه ټیکه چې دی هغسې د اسلام دغه ټیکه دوی اوس هم دا خبرې کوي. دا د هغه خلکو بچي د افغانانو ورونو وپېژنئ چې دی په 1993 کې د دې او د دې بادارانو د شهید داود خان او زمونږ اتله قهرمانه ملي اردو په خلاف باندې مسلحه جهاد شروع کړي د امریکې او د پاکستان په خولې باندې. دا د هغه بادارانو طرفداران دي او د هغې د پارټۍ خلک دي چې دی په هغې وخت کې زمونږ په کابل کې پانتونونه و، دې پانتونونو ته به دې تیزاب راوړو د جنکو په مخ باندې به شیندل او خپل بچیان یې اوس په اروپا کې لوس لغړ ګرځي، په نیکرو کې ګرځي، خدای په شرمونو وشرمول. دا د هغه خلکو بچیان دي. دی وایي چې ملي اردو په دریشۍ کې د افغانستان دفاع ونه کړي. نو تا په جامو کې د افغانستان دفاع کړې؟ تا په جامو کې د افغانستان د طبعي اور تیلی خو همدا تاسې ولګو چې د داود خان صاحب په وخت کې رالی او افغانستان کې مسلح جهاد د حامد ګل او د نصر الله بابر او د کرنل امام په خوله باندې شروع کړو. ستاسې چې په جامو کې کوم خیانت کړی، موږ دا نه وایو چې جامه بده شی دی، جامه دا نه دی چې ته کوم مطلب ورکوې د مطلب باندې خلک پوهوم. تاسې په جامو کې چې په 1992 کې ډاکټر صاحب نجیب ملي اردو هم ختمه کړه، حکومت هم ختم کړو او 913 آی اس آی ته ډالۍ کړي او د افغانستان ټول مهمات هم هلته ورکړه ستاسې او ستاسې بادارانو. نو ستاسې په جامو کې هغه کارونه وکړي چې نه روسانو کړي او نه امریکایانو کړي. د خلکو نه هم ښځې راوستې، د خلکو نه هم لورګانې راوستې، هلکان هم ساتل، زناګانې هم کولې، شرابونه هم څکل، وسلې هم افغانستان هم تباه او برباد کړو. تاسې نن راځئ چې افغانستان ملي اردو چې ده دفاع یې نه کوله. اوس به موږ په دریشۍ کې ملي اردو نه ساتو؟ دا تاسې په جامو کې داسې توره کړې ده چې شل پاټکونه هم د تورخم نه واله ته کابله پورې جوړ کړي. تاسې داسې توره کړې چې تاسې هلته راځئ د جهاد د په نوم باندې چې دا تجارت وکړو. خپله په اروپا په امریکا کې په پانتونونو کې بچیان د امریکایانو د انګریزانو سره په مکس ځای کې سبقونه وایي او په افغانستان کې اوس هم تاسې راځئ دا د منافقت خبرې کوئ او تاسې زموږ نه داسې سپینې ملایکې جوړوئ. تاسې دومره خیانت چې تاسې کړی د مجاهد په نوم تاسې خیم او ستاسې پلرونو دا خیانت به افغانان همیشه یاد ساتي. تاسې جهاد نه دی کړی. که تاسې دومره نرانه سئ او تاسې وایئ چې موږ وروسته شکست ورکړی، نو خو دا خپله خاوره چې اټکه پورې دا ولې نشئ ګټلی؟ ولې مو نه ګټله؟ ولې هم سمرخیلو ته په 1480 کې 1988 کې ولې هم پاکستاني پوجان راوستل، کرنل نصر الله بابر او حامد ګل او د پاکستان په پوج په اوږو باندې رالی په جلال آباد باندې حمله وکړه. تاسې ته شرم نه درځي چې دا خبرې کوئ؟ زمونږ قهرمانه ملي اردو چې هغه که د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې وه، که هغه د داود خان صاحب په وخت کې وه، که د اشرف غني صاحب په وخت کې وه، په اردو کې هېڅ مشکل نه. مشکل تاسې د جهاد په ټیکهدارانو کې دی چې دا وطن هم د جهاد په نوم د اسلام په نوم تباه او برباد کړو. موږ حق مجاهدینو ته احترام لرو، خو هغه هم تاسې وغولول او اوس هم د خلکو د غولولو کوشش کوي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دې ته ورسي.